قندهار میشتی مطبوعاتیان په نامه دوهم ټوک چاپ کړی دی. د موږ د نن ورځې د مجلس موضوع د دغه کتاب مخکتنه ده چې موږ بېلابېل پوهان به دلته د ځان سره ولرو، لکه استاد معصوم هوتک چې دوی پیغامونه لیږلي دي، ډاکټر صاحب زرین انځور، انجینر صاحب پوهندوی شیرشاه رشاد، محمد آرون صمیم به وروسته د پیغامونو برخه ده. بیا به خپل سپېڅلی صاحب خپل د کتاب په هکله او د خپل ځان په هکله د کارونو په هکله خبرې وکړي. کندهار میشتی مطبوعاتیان یو تذکره وشمه اثر دی او تذکره لیکنه په اول نظر آسان کار ښکاري، خو په عمل کې له کړاو ډکه چاره ده. د دې کتاب اهمیت زړېده نه لري. له رسنیو سره په یو ډول د تړاو له حیثیته یوه داسې کتابي تذکره ده چې د هغه راټولول چاپول زموږ په مطبوعاتي ډګر کې یو ډېر غنیمت کار ګڼل کېږي. چې دا معیار هم که موږ دقیقو ته متوجه سو، چون لیکوال یو ژورنالیست دی، سابقه دار خبریال دی، هغه د ژورنالیزم د اصولو تاثیر پر پروت دی او تر ډېره خبرې بې له کوم تحریف بې له کوم زیاتونې او کمونې راخیستې دي او په دې تذکره کې ثبت کړي، چې دا زما په نظر یو نوی کار دی، یو ښه کار دی. دا کار خدای دې وکړي چې تر همدې ځایه پاتې نه شي، لیکوالانو خواته پسې ور واوړي، لیکوالان پسې معرفي کړي. دا یو ډېر مهم دروازه سپېڅلي صاحب د ژورنالستانو او د مطبوعاتیانو خواته ور خلاصه کړل، ولې اوس د دغو مطبوعاتیانو د فکر، د کار او د هغه د څېړنې وخت وي. زما به دوهمه توقع دا وي چې د ارواښاد بېنوا صاحب وروسته چې د افغانستان نومیالي یې ولیکل، اوسنی لیکوال یې ولیکل، د افغانستان مشاهیر ولیکل شول، اوس دا ځوانان دې ته کښېني زنګون کپ کې او د افغانستان د مشاهیرو ژورنالستانو مطبوعاتیانو باندې کار وکړي. سپېڅلي صاحب ته د ستر کار ډېره مبارکي وایم او په دې باندې پوهېږو چې یو کتاب لیکل او بیا د څو داسې کتابونو لیکل، راټولول، د موضوعګانو راټولول، دا ډېر ستونزمن کار دی. نوي ځوانانو ته او نوي نسلو ته ویاړ ځای ده او زه یوه پوښتنه سپېڅلي صاحب نه لرمه چې دا کتاب تاسو لیکلی ده، څونه زمان یې وړی او څه مشکلاتونه هم پکې لیدلي دي؟ ډېره مننه چې تاسو وخت ډېر ونیسمه. واقعا هر چا په خپل پلار یې وتلي، خو زموږ په ټولنه کې ډېر پلرونه شته چې هغه که څه مشران دي پر سمه لار نه روان، خو زما دپاره دا فخر دی چې هر ځای زما پلار زما سره لوډ کړي دي او زه فخر په کولی شم. د خوښۍ ځای دی چې د افغانستان د ښاغلي لیکوال او ژورنالست محمد ابراهیم سپېڅلي دغه ویاړغونډه جوړه کړې ده او په تېره بیا دا چې د هغه د نوې تذکرې یا کندهار میشتي مطبوعاتیان د دویم ټوک د چاپ مخکتنه کوي، دا یو ډېر غوره کار دی. زه په لومړي قدم کې مننه کوم د افغانیک نه او په دویم قدم کې ښاغلي سپېڅلي ته مبارکي وایم چې دغه مهم کار یې ترسره کړ او دویم چاپ یې هم د دغه تذکرې چې د کندهار د مطبوعاتیانو په اړه ده دا هم له خیره سره چاپ کړ. ښاغلی محمد ابراهیم سپېڅلی هم غوره ژورنالیست دی چې په تېره بیا په کندهار کې په مطبوعاتو کې زیات کار کړی دی. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور په ریاست کې بېلابېل وظایف ترسره کړي دي. د کندهار د تاریخي مجلې مدیریت یې کړی دی، له نړیوالو راډیوګانو سره یې کار کړی دی، له دویچه ویلې سره له ډېرې مودې
رئیس همکار دی نو همدې کبله د نوم د نه یوازې دا چې د کندهار په فرهنګیانو مطبوعاتیانو او ژورنالستانو خبريالانو کې بلکې د افغانستان په کچه د نوم مطرح دی او د یو غنیمت لیکوال او ژورنالست دی. بل خبره دا ده چې د ژورنالیستیک کار په څنګه کې دی ادبي کارونه هم کړی دي یو ډول مشترک ادبي ژورنالیستیک کارونه هم کړی دي چې موږ ورته ویل شو چې دا نیم ژورنالیستیک دی نیم ادبي دي لکه مثلا د نصر ټوټو یو مجموعه چاپ کړی دا اخباري کالمونه چاپ کړی دي چوپ سچاته موایا ژباړې کړي دي لکه د امام صاحب ژوند داستاني کالمونه هم لیکلي دي د اوبو پر مخ ګامونه دغه ډول دغه یو شمېر اثار دي چې لا تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي هیله کېږي چې دغه اثار هم له خیره سره چاپ شي. کیسه لیکوال دی او یو شمېر کیسې د افغانستان په مطبوعاتو کې چاپ شوي دي او په ناچاپو اثارو کې هم د لنډو کیسو د یوې مجموعې ذکر شوی دی. امید دی چې د لنډو کیسو دغه ټولګه هم زر تر زره چاپ شي. را به شو کندهار میشتي مطبوعاتیانو ته چې لومړی ټوک د دې 3 کاله مخکې په کندهار کې د اطلاعات او کلتور د ریاست له لوري چاپ شوی دی. البته صداقت خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی او دا د طلوع افغان د سلمي کلیزي په ویاړ چاپ شوی دی. طلوع افغان د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې یو ډیر مهم نوم دی. په اماني دوره کې د دې نشرات پیل شو کله چې د مرکز ورخواته د اعلی حضرت غازی امان الله خان په دوره کې د افغانستان مطبوعات له مرکز نه ورخواته په ولایاتو کې هم د نشرات پیل کړل په بیلابیلو ولایتونو کې لکه په مشرقي کې په کندهار کې په بلخ کې په دې ځایونو کې لکه مثلا اتحاد مشرقي په پکتیا کې په هرات کې په بیلابیلو سیمو کې د ولایتي جریدي هم خبرې شي. طلوع افغان د ډیرو مهمو جرايدونو چې وروسته په ورځپاڼه بدل شول او تر ډیره موده پورې د دې نشرات دوام کړی دی. د جمهوریت تر وروستیو کلونو پورې موږ دقیق نه پیغام چې اوس هم نشرات لري طلوع افغان او کنه. نو دغه یو مناسبت دغه لومړي ټوک د لپاره په دویم ټوک هم چې تازه چاپ شوی دی هغه کې هم لکه د لومړي ټوک په څیر په لومړي ټوک کې سلطنه د کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي شوي دي او په دویم ټوک کې په لومړي ټوک کې سل خزینه هم ورسره شته دي او په دویم ټوک کې هم لنډه کمرغه د 200 په شاوخوا کې خزینه ژورنالستان پکې شامل دي او لومړی ټوک په 200 او دویم ټوک په 330 مخلو کې چاپ شوی دی. د دویم چاپ سلسله لا هم روانه ده. یعنی امید ده چې په بل ټوک هم لکه چې خپل سپیشلی سه ویلي دي په دویم ټوک هم د خیر سره کار کوي او دا ډیر مهم کار دی. په دې کې د خاغلی سپیشلی معیار دا چې هغه ژورنالستان چې په کندهار کې ژورنالیستیک کار کړی دی که د بیلابیلو نورو ولایتونو دي هم او یا د کندهار استوګن هغه ژورنالستان چې بیا په نورو ځایونو کې کار کړی دی حتی په نړیوالو راډیوګانو کې او دغه کسان دوی معرفي کړي دي. د کسانو په
په فهرست کې معیار دا دی چې هغه کسان چې ژورنالیزم د مسلک په توګه لوستی دی یعنی مسلک د ژورنالیزم او یې لږ تر لږه 3 کاله په عملي توګه د ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی یعنی په راډیو کې په تلویزیون کې په یو ورځپاڼه او جریده یا مجله کې کار کړی دی نو دغه خلک هم په دغه خپل تذکره کې راوړي دي تذکره معمولا لګي وچی په دې معنی چې یوازې ژوندلیک د لیکوال را اخلي د تذکرو اصلي معیار د لیکنې دا دی او دا یعنی د ادبیاتو تاریخ نه دی خو د ادبیاتو د تاریخ لیکلو سره هم کومک کوي د فرهنګ د تاریخ لیکلو سره هم کومک کوي ژورنالیستیکي تذکرې مخصوصا نو د ښاغلي سپېڅلي د دغه کار یو بل خصوصیت دا دی چې هغوی یوازې په وچه بڼه دغه ژوندلیک یا یو نمونه د کار نه دی راخیستې بلکې دوی د لیکوال د ژوند د ژورنالیستیک ژوند ډېرې ژورې هم ورسره راوړي دي ځینې مهمې خاطرې چې د مطبوعاتي کار سره رابطه لري دغه هم په دغه خپل اثر کې په د دوړو ټکو کې د مسلې ته هم پام کړی دی زیاتره ځوان خبریالان ځوان ژورنالیستان او مطبوعاتیان په ګڼ تعداد کې په دغه تذکرو کې معرفي کړي دي یعنی غنیمت کار کړی دی چې موږ ته 200 ژورنالیستان معرفي کړي دي امید ده چې دغه سلسله ته دوام ورکړي د دویم ټوک سریزه زمونږ تیرو پیاوړو لیکوالو څېړونکو محققینو چې هر یو په خپل ځای کې خاص د هغوی کار د هغوی لیکنې د هغوی تحقیقات ارزښت لري یو د ښاغلي محمد معصوم هوتک سریزه ده او ښاغلي مطیع الله روهیال یو ډېره بشپړه مفصله سریزه پې لیکلې ده او په حقیقت کې موږ ویلی شو چې د ښاغلي سپېڅلي د کندهار میشت مطبوعاتیانو د دغه اثر ارزښت نور هم د سریزو دغه مقدمو زیات کړی دی زه به خپل ډېرې خبرې ډېر نه اوږدوم ځکه چې متاسفانه چې په حضوري ډول مې ګډون ونه کړی شولو او ما غوښتله صرف چې لږ تر لږه د یو فعال ژورنالیست په توګه د یو فعال لیکوال په توګه د ښاغلي سپېڅلي په دغه ویاړغونډه کې چې د دې د کارونو د یادونې او ستاینې لپاره جوړه شوې ده او مخصوصا دغه د کندهار میشتي مطبوعاتیان د دویم ټوک د مخکتنې په پار جوړه شوې ده په دې کې خپل غږ له تاسو سره ملګری کړم ګران محمد ابراهیم سپېڅلي واقعا یو فعال ژورنالیست دی یو ښه لیکوال دی او تر دې هم چې راتیر شو هغه یو سپېڅلی او مخلص انسان دی په عمر برکت شه او چې موږ ته همداسې نور مهم اثار ولیکي او راډالۍ کړي د سپېڅلي صاحب خاص ډېر ښه ډول باندې معرفي کړه زه دومره وایم چې سپېڅلی صاحب څنګه چې نوم یې سپېڅلی دی همداسې یو سپېڅلی انسان دی او د خوشحالۍ ځای دا ده چې یو ځوان بل سپېڅلی هم پیدا شوی دی چې د زوی دی چې ډېر تکړه ځوان دی ډېر یو اهل ځوان دی ډېر خوښطبعته ځوان دی نو دغه ځوان ته زما ډېره تمه ده چې انشاءالله یو وخت به د سپېڅلي صاحب ځای ناستی شي او زه خو نو د دې ژورنالیزم د مسلک کس نه یم نو ډېر څه نشم ویلی دې برخه کې غیر د دې چې خپله خوشحالي ښکاره کړم مبارکي ووایم او وایم چې سپېڅلی صاحب کور د ودان جرمني کې وایي زو وایته یعنې همداسې خپل زحمتونو ته ادامه ورکړه. ډېره مننه استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه عزت او ذلت د لوی څښتن په لاس کې دی او خدای پر ټولو باندې پیاوړی او ځواکمن دی. صدق الله العلی العظیم. لومړی خو زه بیخي خوشحاله یم عجب اصلا په کالو کې نه ځایېږم چې
زما مطبوعاتي لږ کار نن په یو ډېره غټه کچه باندې یا په ډېره غټه سویه باندې لمانځل کېږي. زه د حاضرینو ګډونوالو څخه اکثره زما مشران استادان دي، همزولي دي، ډېره مننه ورڅخه کوم. او څوک چې آنلاین را سره دي یا د ټلیفون پر کښه باندې دي، استادان دي، د کلتور او ادب او فرهنګ مینوال دي، ډېر وخت یې په ژورنالیزم کار کړی دی. د ټولو څخه ډېره مننه کوم. په ځانګړي ډول د افغانیک څخه او د افغانیک له مسؤل ښاغلي ډاکټر صاحب یحیی وردګ، د هغه د همکارانو ښاغلي زاهدي صاحب، ښاغلي نظیر احمد څخه ټولو څخه ډېره مننه کوم چې زما دغه ناچیزه کار یې دې وړولی چې دوستان پر راټول کړي او یو څو ګړی سره کښېنو. زما خبرې دومره مهمه دي، زما لپاره دا مهمه ده چې زه د دوستانو خبرې واورم، څه ځینې زده کړم. زما لپاره ما ټول عمر کوښښ کړی چې زه یو چا څخه څه زده کړم، غوږ ته ونیسم. نو دا چې نن زه غواړم د خپل کتابو په اړه باندې ټول دوستانو ډېرې ښې خبرې وکړې او هغه زما توقع یې لوړې خبرې وکړې. له ټولو څخه ډېره مننه کوم. د ښاغلي استاد معصوم هوتک صاحب څخه، د ډاکټر صاحب زرین انځور څخه، د پوهنځي انجینر شیرشاه رشاد صاحب څخه، د کندهار پوهنتون له استاد محمد هارون صمیم څخه، د کابل پوهنتون له ډېر مخکښ استاد محمود مرهون څخه ډېره مننه کوم. ولې کندهار میشي مطبوعاتیان ما ولې دا ګلرۍ را پیل کړله؟ له ډېره وخته چې زه ژورنالیزم ته راغلی یم، زما علاقه وه چې زه داسې یو کار وکړم چې هغه یو نوی کار وي. مثلا د لیکوالانو تذکرې لیکل سوي وي، د پټ خزانې څخه نیولې، بیا نو یا د تذکرة الاولیاء څخه دا لیکل سوي وو، د لیکوالانو لیکل سوي وي. هر لیکوال خپل کوښښ کړی و چې لیکوالان معرفي سوي دي، که په لر کې دي که په بر کې دي، ټول لیکل سوي وو. د ژورنالیزم لپاره هم کار سوی و چې ښه مثال یې د ډاکټر صاحب زرین انځور کتاب زما لپاره بیخي یو لارښود و د ژورنالیزم مخکښان. چې ما هغه د کتاب وکتئ، ما ته نوره هم حوصله راکړه، نور هم زه یې ته واستولم چې باید ځانګړی د خبریالانو لپاره شی ولیکل شي. خو دا دې لیکل سوی دي، زه باید یو ځانګړی کار وکړم. هغه ځانګړی کار دا و چې په داسې وخت کې چې د جمهوریت وروستۍ څو کاله پاته وه، زه د کندهار اطلاعات کلتور امریت ته رالم. نو هلته د طلایب خان لپاره لیکنې کمې وې. بیا ملګرو وویل چې داسې شی ولیکل سي چې د طلایب خان لپاره لیکنې سي، خلک یې وګوري، نوي نوي څه یي. نو زما هغه خبره هم په زړه کې وه چې ما یو نوی کار وکړم. دا زما لپاره ډېره ښه موقع وه. بیا مې یو د ملګرو مشرانو سره خبره شریکه کړه، زه غواړم داسې په ذهن کې نوی کار دی، نوې خبره ده، او طلایب خان هم مضامین ته اړتیا لري، باید داسې لړۍ را پیل کړو. بیا د دوستانو د مشرانو په اجازه باندې او په خوښه باندې او په سلام او مشوره باندې موږ کندهار میشتي مطبوعاتیان په دې خاطر چې د کندهار په دا وخت کې نو په دغه شل کلن دوران کې د ټول افغانستان لپاره په مطبوعات کې د مطبوعات بازار خورا ګرم و، خصوصا په کندهار کې چې دغه د ټول نړۍ ته توجه زیاته وه، مطبوعات خورا ګرم و، مطبوعات ډېر خبریالان وو. نو بیا موږ وویل چې هر هغه څوک چې د مطبوعاتو لپاره کار کړی، که په چاپي بڼه کار کړی، که د دغه لپاره کار کړی، د ټلویزیون لپاره او که د راډیو لپاره کار کړی، دغه به ټول په یو لړۍ کې را پیل کړو. په دې کې موږ ګټه دا چې د طلایب خان لپاره مضامین پیدا سي، بل به دا یې دغه ځوانان که څوک به تشویق سي، او مشران که څوک به د هغو په کارکردګۍ ستایي وسي. ډېر کسان وو چې چا نه و معرفي کړي، یو وخت مطبوعاتو کار کړی وو، حتی د خلکو څخه ورک ډېر کسان وو. د هغو دپاره وښیي چې دا مشران ووایي چې ځوان سته چې ما معرفي کوي، څوک سته چې زما نوم یادوي، ما دومره کار کړی. نو دا لړۍ مو را پیل کړله، او دا اسانه کار نه و. ورته به فکر کوم ډېر اسانه کار یې، اسانه په دې خاطر نه و چې هر چا ته ورتلل، د هغه څخه عکس اخیستل، د هغه پېژندګلوي او د هغه خاطرې. یو بل دا کار مو په نظر کې نیولی و چې ما ول یوازې دا به وچه کلکه تذکره نه وي چې د چا بیوګرافي نشر کړو، بلکې موږ غوښتله چې د هغه خاطرې هم راواخلو، د هغه تعریفونه هم راواخلو چې د ده په نظر راډیو څه معنا، د ده په نظر مجله څه معنا، د ده په نظر ټلویزیون څه معنا. یو خو عام تعریف دی، خو ستا یا دی څه وایي چې د 15 کاله 6 کاله 10 کاله کار کړی دی، ستا په نظر موږ راډیو څنګه تعریفولی شو، ستاسو په نظر باندې موږ اخبار څنګه تعریفولی شو، ستاسو په نظر خبریال څوک دی، ستاسو په نظر باندې د راډیو پروګرامونه باید څنګه وي. دغه هغه شیان په نظر کې ونیول. بیا مو یو پوښتنپاڼه جوړه کړه، تقریبا 10 سوالونه پکښې کې وه د بېلابېلو اړخونو وایي. دا مو دوستانو ته استول. بیا مو کتل د دې د سویې سره چې دا کومې پوښتنې ته واستوو. بیا مو دا پوښتنو تغیر ورکاوه. که یو سړي مثلا 10 کاله په مطبوعاتو کار کړی دی، هغه ته به یې کوم پوښتنې استولې. که چا 15 کاله کار کړی دی، که څوک نوی راغلی. یو بل دغه موږ په نظر کې نیولي و چې موږ هغه څوک چې ژورنالیزم مسلک یې، هغه څوک مو دغه کاوه او په دې کتاب په لړۍ کې شاملوه. یو مو هغه څوک شاملوه چې 4 کاله په مطبوعاتو کې عملاً کار کړی، که څه هم د مسلک یې بل شی خو کار یې عملاً کار کړی، هغه مو هم
په دغه کټګوري شامل کړل چې د سرو کال باید کم کار نه کړی. نو دا لړۍ روانه وه د سقوط وخت نږدې موږ لومړی ټوک 100 کسه په ورځ ول هغه موږ چاپ کړله. دغه نور چې مراجمه کړې وه دا مې څه د طلایب خان په دغه کې پاتې شوله، په کمپیوټر کې پاتې شوله، څه ما سره پاتې وه. د دوه ټوک تقریبا 3 کاله موږ انتظار ورته وکړ لکه خوږ لاس داسې مو وګرځاوه. نو چې ما دلته د خاطرو یادونه وکړه دلته جبه خاطرې د لیکوالانو شاعرانو راته وویلې، دغه خبریالانو راته وویلې. یو خبریال وایي زه د امنیه کندهار په امنیه قومندانۍ کې ناست یم، یو نفر په ژړا باندې ښایسته ځوان دی ژاړي، په ژړا رالی پولیسو وګرځول څه کوې؟ زه جنرال رزق ته ورځم زه سره وینم. هغه وایي ته څوک یې؟ ته سره وینم ډېر زر زما د کوره چې ښځې مې ولیدي. چا مې ولیدي؟ وایي چې د جنرال صاحب نه زه بل چاته نه وایم. دلته به جنرال رازق د خارجان سره میټینګ کې دي، دغه نفر زورونه وایي ژاړي، وایي زه زما د کوره ښځې مې ولیدي، د همکارۍ سره وکړئ چې ما قومندان صاحب پرېږدئ. دی وایي زه ورسره ناست یم، قومندان صاحب دا غږ واوري، وایي دا څوک؟ دا څه غږ دی؟ څه شی دی؟ وایي قومندان صاحب دا یو نفر دی بیخي نه ګرځي، وایي ما قومندان صاحب پرېږدئ، زما د کور ښځې مې ولیدي، برای ماښام موږ هغه وایي دغه فکر یې ته تلاشي پکښې وکړئ. هغه وایي ته 15 دقیقې په انتظار ځای کې ماته لکه زه خپل درځم. نو هغه یې راوستې، د نفر کښېناوه، ول موږ په میټینګ اخته وو، د میټینګ لږ وږ شو، د میټینګ د وړېدو سره چاودنه وسول په انتظار ځای کې. هغه نفر ځانمرګی و. دغه خبره یې کسان اړول چې ما کور څه ښځې بېول شوي دي، دا په دې خاطر باندې چې د خلکو ګرد فکر ځان ته واړي تلاشي پکښې ونه کړي، ژر یې راولي چې خلک زړه پر وسوځي، چې هلته کښېنوه او دغه وخت پوره شو. نو ګوره دا داسې یو خاطره ده. یا مثلا یو بل نفر وایي په از ترجمه بعد د کندهار ښار څخه لرې کې وتلې سیمه ده، په دغه سړک باندې اکثره وخت موږ دې ته خونړی واټ وایه، په دې خاطر چې په هفته کې خامخا 2 یا 3 ځانمرګي بریدونه پرې کېدل. دی وایي دلته چې ځانمرګي برید شوی دی، د یوې کورنۍ 2 نفره ځوانان شهیدان شوي دي. موږ دلته چې رپورټ اخلو، مور یې خبره شوې ده، هغه راځغلي، پولیس یې نه پرېږدي، خو چې راغله چې خبره شوه چې 2 ځوانان زامن یې شهیدان شوي دي ځای پر ځای باندې، د دې وایي زاره وچاودل، دې مړه شوه. ګوره دا د ژورنالیزم هغه نوي خاطرې، نوي خبرې دي. یو بل خبریال بیا راته وویل ول زه ولاړم روزګان ته، د روزګان په یو لرې سیمه کې مې رپورټ جوړاوه. هلته چې کله راتلم یو سپین ږیری راغی په غېږ کې ونیولم، کندهار راغلی مال وکړ، ښه ظاهر خان بابا وینئ څنګه دی؟ ښه دی. دې اوس په دې نو خبره ظاهر خان بابا ستا که تللی دی څو پاچا یې وشي چې اوس پرې ویل ظاهر خان بابا. نو دا هغسې خاطرې دي چې دغسې نورې خاطرې، هره خاطره چې سړی اوري په کتاب یا وایي ډېرې جالبې خاطرې خو به ډېرې وایي، خو ما به هغه انتخابول چې هغه ما فکر کوم چې ما د لوستونکو لپاره ډېره جالبه خاطره ده. نو دا په دې خاطر چې په دې کتاب کې یوازې بیوګرافي نه ده، دغسې ډېرې خاطرې پکښې کې دي. او بل مې دا کوشش کړی، هلته مې کتلي دي که یو خبریال دغه زما پوښتنو ته په ښه جواب ښه لیکلی ده، هغسې مې دغه همسې کړی چې لیکوالي هم پاتې شي. نو او هڅه مې هم دا ده چې دغه لړۍ پسې وغځوم، که چېرې خدای وس راکړي د لړۍ به پسې وغځوو. او ما چې فکر کړی دی دا زما کار دا چې ما کړی دی مؤثریت یې څه شی دی، ګټه عملاً یو شی شته که نشته. یوه ګټه خو یې دا وه چې کله چې ما دغه په لړۍ په طلایب خان کې روانه کړې وه، د کندهار مجلې مسؤل چې زما دفتر ته مخامخ و، د اطلاعات او امنیت لاندې 4 د امنیتونه وه، طلایب خان و، کندهار مجله وه، باختر اژانس او د توزیع مدیریت، دا 4 مدیران وه. دا یو مدیر یې هم ښه لیکوال و، محمد نبي سلطاني نومېده، دا راغلی وایي دغه لړۍ چې پیل شوې ده، وایي ما ته مې سوال پیدا شو چې زه بیا غواړم په کندهار کې هغه دیني عالمان چې واقعا یې ښه کار ټولنې ته کړی دی، واقعا ژبور کسان دي، واقعا د ټولنې د بیدارۍ لپاره کار کړی دی، د هغوی یو تذکره چاپ کړم. ډول دا فکر ما ته مخکې نه پیدا، اوس راته پیدا شو. یو بل ځوان د محمد عثمان په نامه چې ډېر تکړه مدني فعال و، د په غونډه کې به ګډون کاوه، هغه بیا ورځ راغلی چې زه لړۍ ګورم، زما ته دا سوال پیدا شوی، ما ته مې سوژه پیدا شوی، د فکر پیدا شوی چې په کندهار کې هغه ځوانان چې مدني فعالیتونه ډېر کړي دي، ډېر فعاله دي، ډېر یا مثلا د مکتبو هغه زده کوونکي او لومړه فارغه کېږي، یا مثلا د پوهنتون هغه محصلین ډېر تکړه دي. زه غواړم چې د هغو پېژندګلوي او د هغو خاطرې هم راواخلم په کتاب کې. نو زه ما ته د دغو کسانو د خبرو اورېدو څخه ما ته ډاډ راکړ، یعنې زړه مې ډاډمن شو چې شکر دی که نور نه 1-2 کسان خو دې ته واچېدل چې دغه لړۍ په تعقیب کې، دغه لار تعقیب کې نورو اړخونه باندې. نو دغسې کتابونو چاپ کېدای شي لکه مخکې هوتک صاحب په خپل پیغام کې وویل چې وخت د بېنوا صاحب کار و، اوسنی لیکوال چې اوس ډېر مختنم اثر دی، 3 ټوکه
بیا په یو ټکي چاپ شو اول دوه خلکو ډېر توجه نه ورته کولو پس اخر داسې کتاب دی چې هغه محترم ماخذ دی هر څوک چې کار کوي خامخا دا کتاب خامخا ګوري څېړنه کوي دا کتاب ګوري نو دا کار ما کړی دی زه امیدواره یم هیله من یم ځینې خلک خو داسې وایي دا به څنګه شي زه وایم یا دا به انشاءالله یو وخت داسې ماخذ کېږي چې د محصلینو لپاره د ژورنالیزم پوهنځي د محصلینو لپاره به د یو ماخذ په ډول باندې کار اخلي که نه یو لارښود خو به یې ورته نو ستاسې له توجه څخه ډېره مننه کوم او له ټولو څخه ډېره مننه چې په دغه غونډه کې زموږ سره ګډون وکړي آنلاین ډول د ټلیفون د لارې او حضوري زموږ غونډه یې نور هم په خپل راتګ و په خپل ګډون باندې درنه کړه قدرمنه یې کړه دوی خدای قدرمن کړي تودې سره اخته یو خصوصا د رسنیو ازادي چې د 2002 کال راهیسې بیا تر 2021 کال پورې په افغانستان کې و هغه ازادي ما په ډیرو هیوادونو کې په مطبوعات کې ونه لیدل او نه هم سته خصوصا په ځینو مطبوعاتو کې سانسورونه سته ځینې خبرې پټیږي او یا ځینې به نه کوي خو افغانستان کې دغه ازادي د تیرو کلونو په وخت کې ډېرې زیاته وه یوازینۍ ستونزه چې په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې هغه د افغانستان د خبریالانو خوندیتوب لپاره ډېر کار نه کېده چې تر څو پورې خبریالان خوندي وي او د هغوی امنیت ته ډېره پاملرنه کېدل لکه څرنګه چې دلته آلمان یا امریکا یا ځینې نورو هیوادونو کې د یو خبریال ژوند لپاره ډېر کتل کېږي مهمه دا ده چې ستونزې اوس څه دي اوس په افغانستان کې اوس خبریالان له ګڼو ستونزو څخه کړېږي او په دې برخه کې له دغه ستونزې هره ورځ ته اطلاعات ته نه لاسرسی تر ټولو لویه ستونزه ده چې خبریالان کله ناکله له ګواښ سره مخ کېږي ځکه چې کله ناکله چې ته ریپورټ لیکې او اطلاعات ته لاسرسی ونه لرې نو هغه بل اړخ چې ځینې راپورونه لري یا تا ته راپور درکوي یا پیښه کوي نو هغوی قهر کېږي چې ولې اصلي هغه معلومات خپاره نه سوله دا یوه لویه ستونزه ده دومره خبر دا ده چې په افغانستان کې د خبرونو په برخه کې عموما تحقیقي ژورنالیزم ته ډېر اړتیا ده چې باید په دې برخه کې کار وسي تر څو پورې تحقیق وسي او تحقیقي راپورونه یوازې یو میاشت کې نه جوړېږي دا میاشتې وخت اړتیا لري او مهمه خبر دا ده چې د دغسې تحقیقي خبرونو یا راپورونو یا د هغې د لیکلو لپاره منابعو ته ضرورت شته د هغې دپاره ریسرچ ته ضرورت شته اسنادو ته ضرورت شته چې باید سړی د دولتي دوایرو او نورو څخه ترلاسه کړي تر څو پورې هغوی هم ژمن پاته سي دا شی په نورو هیوادونو کې ډېر اسانه دی آلمان کې یو اداره کولی سي ډېر ژر معلومات تا ته درکړي ان محکمه هم ځینې معلوماتونه ورکوي رسنیو ته خو ولې افغانستان کې دغه څه نسته یو شی چې بل ډېر مهم دی دلته د دې ځای چارواکي عموما په آلمان کې یا په نورو هیوادونو کې دا چارواکي زغم ډېر زیات لري د خبریالانو پر وړاندې یعنې حتی که یو خبریال هغه ورته وایي چې یو رئیس جمهور د ورته وایي چې تا په دغه برخه کې دروغ وویل هغه یې ورته تشریح کوي چې ما دروغ نه دي ویلي مثلا دا خبره که ولې په افغانستان کې تا یو رئیس ته ویلي وای چې ځینې وختونو ته دروغ وایي یا د یو دولتي امنیتي چارواکي ته ویلي چې دا کار کوي هغه عموما ته تهدیدولې یعنې دغه شی ډېر مهم دی چې باید زموږ چارواکي زغم ولري او کله چې خبریالان پوښتنه کوي په هره برخه کې چې دي درېیمه خبر دا ده چې صداقت یا رښتینولي ډېر مهمه ده د خبریالان واقعا هم ځینې رښتیني دي دلته چې کار کوي خو ولې افغانستان کې دغه ستونزه به وه ځینې خبریالان به رښتیني نه وو مثلا هغه به ځینې طرفونو ځینې ګوندونو ځینې ټولونو ځینې خلکو لپاره به یې کار کوه که چیرې دغه برخو ته پاملرنه وسي زه فکر کوم چې دغه ستونزې به رامنځته نه سي زموږ اوس هم په افغانستان کې چې دي تاسو وګورئ په افغانستان کې له تیرو 3 کلونو راهیسې شاوخوا 350 چاپي غږیزې تصویري دا رسنۍ تړل سوي دي عموما یوه لویه ستونزه هلته دا ده چې اقتصادي ستونزې دي بل د مسلکي کسانو نشتون دی درېیمه خبر دا ده چې هلته تر ټولو لکه مخکې مو وویله اطلاعات ته نه لاسرسی دی او بل یوه غوښتنه چې عموما د ټول دا د تیرو 10 کلونو کې مو سپیشل صاحب خپله د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست یې هلته دنده درلودله او د په دې برخه کې کار هم کړی موږ اطلاعات ته د لاسرسي قانون په بشپړ توګه لا هم هلته چاپ نه سو تر پایه پورې که اطلاعات د لاسرسي قانون بشپړ سي زه فکر کوم دا به ښي خو که په افغانستان کې هر حکومت مې او دې دپاره کار وکړي آلمان کې دغه شی اطلاعات د لاسرسي قانون ډېر وسیع دی
او په دې برخه کې هر څه شته. ان که زه اوس د یو ایمیل له لارې یو ایمیل کوم، دلته زه یو افغان یم، موږ د یوې رسنۍ له لارې چې موږ ته جواز هم اخیستی، اتومات یو ایمیل هم وکړو، ما ته په ډېر ژر جواب راکوي هغه اداره. یعنې هغوی ګوري چې ته ودرېږه، خپل یوازې د رجسټریشن نمبر ورته لیږي، هغوی ته ګوري چې دا یوه قانوني اداره ده، بالاخر تاسو ته معلومات درکوي. نو هیله دا ده چې لکه مخکې مې وویله چې په دغه برخه کې چې افغانستان کې له اوس هم خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي، دغه شی چې موږ د اروپا او افغانستان پرتله کوو دا ډېره لرې خبره ده، ځکه چې اروپا ډېره مخکې ده. تاسو وګورئ کله چې د غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال غازي امان الله خان اروپا ته سفر درلود، هغه مهال اروپا په یو یعنې بیل وخت کې و. موږ اوس هم یعنې 200 کال لا نور هم شاته یو چې تر څو پرې دې خلکو ته راځو. خو هیله مو دا ده چې ځوانان کار وکړي، تعلیم وکړي، په نوې ټکنالوژۍ باندې ځان سنبال کړي. یعنې نوې ټکنالوژۍ دا چې تاسو وګورئ، هغه نوې ټکنالوژي چې اوس ته نړۍ کې هغه لا اوس هم موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې صحیح 5G انټرنیټ په ټولو سیمو کې نه لرو، یعنې انټرنیټي خدمات نه لرو. دلته په هره ساحه کې د 6م نسل یا 6G انټرنیټ را روان دی، دا تر ټولو مهمه ده. دوم دا ده چې زموږ اکثره ځوانان یوازې هغه پښتو دري هم که زده یي، په ډېرو سیمو کې دري د خلکو نه زده. زه هم که پښتو او دري زده کوئ، تاسو باید اقلا انګریزي او نړیواله ژبه د هغه ورسره زده کړئ، یو اروپایي ژبه هم زده کړه، یا فرانسوي یا جرمني یا بلژیمي یا نیدرلندي یوه ژبه باید زده کړل سي. اروپا کې تر ټولو مهم دا ده چې مکتبونو کې 3 ژبې باید اقلا زده، 2 بهرنۍ ژبې، یوه هم خپله جرمني وي. که څوک دلته درس وایي جرمني ژبه باید زده، خو ولې فرانسوي او یا اسپانوي یا انګریزي خو حتما ده، خو ولې فرانسوي او اسپانوي هم باید ورسره زده کړي. مهمه دا ده چې دغه شان ډېر مهم دی.